السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم. أرحب بكم جميعا. أثاث البيت دي من سالور وشتم درسها الدرس الرابع وعشرون. سالور وشتم درس دا منغا پانا دا يوصلو وشتم پانا كتاب كده. په دې درس کې به د کور لوازم او په باره کې خبرې کوو چې څنګه کولای شي بازار ته لاړ شي او د کور لوازم تاسو واخلئ او کومه سي په عربي ژبه کې کومه سي ورته ووایئ. نو خپل درس پیلون نه مخکې هیله کوم تاسو نه چې درسونه حتما شیر کوئ او تاسو نه دا سوال کوم چې تصویري درسونه تاسو سره ګټه کوي او کنه فیسبوک کې او هیله کوم چې یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نخبل درس بيلو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. أثاث البيت دكور لوازم دكور سامان. الحوار الأول لملي محاورة. السلام عليكم وعليكم السلام. نريد شراء بعض الأثاث. نريد شراء بعض الأثاث. من غواړو د کور بعض سامان واخلو. شراء اخستلو ته وایي. من غواړو د کور بعض سامان واخلو. مثل ماذا؟ مثال د څه شي، يعني څه شي اخلي. مثل ماذا؟ څه شي اخلي مثلا. تاسو غواړئ دا جواب ورته وایي ثلاجة يخچال وفرن او داش وغرفة نوم او دکور کوټه او دکور کوټه، یعنی د خوب غرفة نوم د خوب کوټه وبخي او د خوب کوټه. ثلاجة يخچال وفرن داش نغری چوي فرن برقي هغه نه هغه ته فرن وي داش. وغرفة نوم او د خوب کوټه، یعنی د خوب کوټې لپاره سامان واړو. او غرفة جلوس او د کیناستو کوټې لپاره څنګه؟ لا شکرا، نه مننه. بكم المشتريات؟ بكم المشتريات؟ پسودی دغه المشتريات دغه سامان ب10,000 ريال. ب10,000 ريال په لذره ريال باندې 10,000 لذره ريال. 10,000 لذره ريال. تفضل مهرباني وکړئ خذ المبلغ. دا مبلغ دا پیسې واخلئ. شکرا مننه. مع السلامه. د خدای په امان. اكتب الاسم المناسب تحت كل صور. او نوم لیکم د هر تصویر مناسب لاندې خپل مناسب نوم لیکم. دا چې دا غرفه نوم. غرفه نوم دا مطبخ. دا غرفة جلوس. غرفة جلوس. دا حمام. استمع إلى الحوار ثم أجيب عن الأسئلة. دا اصلا باید تاسو محاوره واورئ. کورسون مرکزونو کې تاسو ته په ټایپ کې هغه به تاسو اورئ. نو فلحال دلته محاوره نشته، نو دا دینه تیریږو. تحدد الشكل الذي فيه المعنى الصحيح لما سمعته. دام د دې په اړه دا یو شی ده. هغه محاوره چې تاسو واورئ هغه دغه محاوره تاسو مشخص کړئ. داوا او کداوا او کداوا. نو موږ محاوره اوریدلې، نو صرف تاسو ته معنا کوم. استمعت الى حوار بين مروان واسامه عن دعوه الاصدقاء. استمعت وما واورید محاوره ما بین د مروان او دعوت الاصدقاء د دوستانو د راتګ یا دعوت په حق له. استمعت الى حوار بين مروان واسامه عن الشارع الرئيس. وما واورید محاوره بین د مروان او اسامه عن الشارع الرئيس د اصلي سړک یا مین سټریټ ورته وي، د اصلي مین سړک په حق له. بل استمعت الى حوار بين مروان واسامه عن بيت اسامه. وما واورید محاوره ما بین مروان او اسامه د اسامه د کور په حق له. ثلورم احدث زملائي عن بيتنا. وذ خبركم زملائي د خپل ملګرو سره عن بيتنا د خپل کور په باره کې. فاكمل الجمل الاتيه. نو لاندې جملې وای تاسو پوره کړئ. خانه خالی پوره کړئ. دا تاسو کورنۍ دنده ده، خو باید زی درته وایم لږ
سخته غوندې ښکاري. بیتنا علی شارع په کوم کور کې ده؟ وایي زمونږ کور په کوم په سړک، دلته یې سړک نوم انا علی شارع علی شارع د سړک نوم به ورته وایي، چې د سړک نوم چې هغه به ورته وایي. یعنې علی شارع الرئیس په مین په اصلي سړک کې ده. فيه خضراء دائما، فيه شجرة خضراء دائما، زمونږ په کور کې په هغه کې شنه ونه ده، دائما همیشه پکې شنه ونه ده. اسكن في غرفة واحدة مع اخي، واسكن زه پکې اوسېږم په یو کوټه کې مع خپل ورور سره. هي معنا دا غرفه نه مراد ده. هي غرفة كبيرة جدا، هي كبيرة جدا، هغه غټه کوټه ده. شباکها د هغې کړکۍ مفتوحة دائما، شباکها مفتوح دائما، شباك مذكر ده باید مفتوح ومفتوحة. شباكها غرفة مرة، شباكها مفتوحة دائما يا مفتوح دائما، وداغي كركي همیشه خلاص وي. فأنا لا أحب هواء المكيف، دکه زنه خوښوم د ارکندیشن هوا زمانه خوښیږي. مکیف ارکندیشن. بیتنا قریب عن المدرسه، زمون کور نږدې ده د مدرسې نه. استمع واطبق، اورم او تطبیق کوم. الثلاجة 1000 ريال. بكم الثلاجة؟ بكم الثلاجة؟ ويخشال بسودة. الثلاجة ب1000 ريال، يخشال بزر ريال ده 1000 زر. الثلاجة ب1000 ريال ويخشال بزر ريال ده. ده غسي مثالو دي تبموه. بكم الفرن؟ بكم الفرن؟ داش بسودة. الفرن ب2000 ريال، الفرن ب2000 ريال، 2000 دوزرة. الفرن ب2000 ريال. بكم الغسالة؟ بكم الغسالة؟ غسالة دي کالیو منزلو ماشین ته وایي، کالیو منزلو ماشین. بكم الغسالة؟ ب700 ريال، ب700 ريال. الغسالة ب700 ريال، ود کالیو منزلو ماشین په 200 ريال ده. بل أضع علامة الصحيحة كما في النموذج، فهي علامات دلتا كيك دي مثل دي مثال كي. هذا بيت دا كور ده جديد راضي أو كجديدة، نو بيت مذكر ده جديد سيده. هذا بيت جديد. بل هذا بيت قديم راضي كقديمة، قديمة مؤنث ده، نو بيت مذكر ده قديم سيده. هذا بيت قديم. هذه سيارة كم راضي جديد كجديدة، سيارة مؤنث نو جديدة سيدة. هذه سيارة جديدة. هذه سيارة قديمة. هذه سيارة قديمة. هذا ولد صغير مذكر. هذه بنت كبيرة. هذه بنت كبيرة. هذه قهوة ساخنة. هذه قهوة ساخنة. هذا ماء بارد. هذا ماء بارد. نو زمونږ درس هم دومره و. که څه پوښتنه سوال وي هیله کوم کومنټ کولی شئ. تاسو نه بیا هم هیله کومه چې یوټیوب کې زمونږ چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ او زمونږ چینل دوستانو سره شیر کړئ او ویډیوګانې او تصویري درسونه هم شیر کړئ. نو تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.